سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پښتونخوا حکومت ویلي دی خیبر کې د پښتنو جرګې په خیمو عملیات مرکزي حکومت کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان ادعاوې کوي چې پاکستاني پولیسو خیمې ړنګې کړي دي او شلن ګاز یې شیندلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ په ضد عملیات د پاکستان مرکزي حکومت لخوا شوي دي. د پښتونخوا ایالتي ویان بیرسټر سیف نن په دغې جرګې له دویم ځلې برید وروسته رسنیو ته ویلي دي د کورنیو چارو وزارت د پښتونخوا سکرتر ته لیک لیږلی ده چې حکومت باید د پي ټي ایم د غونډې مخه ونیسي. په دغه لیک کې چې یوه نسخه یې بي بي سي هم ترلاسه کړې ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د حکومت په ضد د کرکې په خپرولو تورن کړی دی او پکې ویلي شوي دي چې دوی د ریاست سپکولو هڅې کوي. دا حکم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پښتونخوا حکومت ته لیږدول شوی دی چې وروسته بیا بیګا شپه پولیس د جرګې په ځای کې له منتظمینو سره لاس په ګرېوان شوي دي. په لیک کې همداراز ویل شوي دي چې د پي ټي ایم د راتلونکو هلو ځلو غونډو خلاف په ټول زور قانون عملي کوي. له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو ادعاوې کړې وې چې له تېرې شپې راهیسې ګڼ شمېر پولیسو په خیبر کې د دوی په لګول شویو خیمو باندې هجوم جوړ کړی و او یو شمېر فعالان یې ژوبل کړي دي او د دې ځای چې کوم ټینټونه وو هغه یې له دې ځای نه وړي دي او د جرګې انتظامات یې خراب کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قومي عدالت په نوم جرګه په خیمو بیا برید شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د خیبر پښتونخوا پولیسو د قومي عدالت په نومي جرګې خیمو یو ځل بیا بریدونه کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.